بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دا الله رب العزت په توفیق او داغه په رحم او کرم سره زمونږ هغه مبارک سفر د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سیرت سره، بیا داغه د احوالو سره، داغه د خویونو او صفاتو سره هغه سر ته رسېدلی او نن به انشاءالله یو بله سلسله شروع کوو، هغه سلسله د صحابه کرامو سیرت. داسې نشي کېدی چې د هر صحابي سیرت بیانیږي، خو د غالباً او کم چې خصوصاً مشهور دي د هغوی سیرت به بیانو د الله په توفیق سره، په دې اراده، په دې نیت چې موږ د خپل مشران وپېژنو، د هغوی په نقش قدم روان شو. او دا عبادت دی، یعنی دا خبره معمولی مه ګڼئ، دا عبادت دی. د مشرانو سیرت پیژندل او د صحابه کرامو باره کې معلومات حاصلول دا عبادت دی. په دې موږ الله راضي کوو، د هغې لپاره لګیا او دا سلسله د کې شک نشي چې اوږده سلسله وی، او که الله ژوند راکړو نو سر ته به رسو او ژوند داسې تېرېږي لکه د سترګې د رب په اندازه کې. ما بلو داسې حساب کوو د رسول وسلم د سیرت او بیا دغه احوال، تقریبا دا هر څه داسې 7 کاله کې بیان شوي دي، یعنی 7 کاله زموږ د ژوند نه تېر شوي، 7 کاله داسې په خوله ویلی کېږي، 7 کاله د لوی ژوند دی. او هغه سلسله چې موږ شروع کولم، ډېر ملګري پکې موږ سره وو، خپلوان وو، څه پکې قبرونو ته تللي دي او څه بلو ځایونو ته تللي دي. نو یو سړی یو نیکي او عبادت په دغه نیت شروع کړي چې زه به سر ته رسوم، او که چېرته سر ته ونه رسي او په لاره کې دی مرګ پرې رامخکې شي، نو دا د رب العالمین مهرباني ده چې الله وله په دې نیت هم اجر ورکړي، ځکه که دی وې نو ده پوره کوو. او دا یو لوی عذر دی، لکه یو ورځ پې ما خبره کړې وه، زموږ یو ملګری و، هغه به د درسونو له راتلو بیا وفات شو دلته. بیا ما بل هفته کې ملګرو ته وویل، ما زموږ ملګری درس کې نشته، خو دا عذر یې سم عذر دی، ځکه چې د خاورو لاندې پروت دی. دا عذر اوس دې کې څوک خبره نشي کولی، خو اراده د هغه دا به وه چې زه بیا هم راځم، زه بیا هم راځم. نو رب العالمین مهربانه بادشاه د هغې انسان له اجر ورکړي چې کله به د خپله اراده کې رښتینه یله. نو یو خو دا ژوند ډېر زر تېرېږي، دې خبرې ته سوچ پکار دی. بله دا چې یعنې دا تاسو ته د زړه نه نصیحت کوم چې دا څه اورئ د دې نه فایده والئ. لکه اوس 7 کاله 6 کاله معمولي ژوند نه دی، یعنې 7 کاله 6 کاله ته یو خبره اورېدلې ده، او 7 کاله او 6 کاله بعد تا سره هېڅ هم نشتي. څومره لوی تاوان دی، لوی تاوان دی. ګوره په 6 کاله کې، په 15 کاله کې، په 7 کاله کې چې ماشوم سکول ته ځي، مدرسې ته ځي، هغه ډېر مخکې ځي، ډېر څه یې زده کوي. همو ته د رسول وسلم سیرت پوره واورېدو. خلاصه، یاره خلاصه زمونږ د ژبې پیړې شوي دي او د دماغ هم لږ درانه شوي دي، یعنې ټول سیرت ته واورېدو، هېڅ فایده نه وه. ښه ژوند کې دې څه تبدیلي، یاره تبدیلي خو ژوند هغه دی نو څه دي، بل چا ته خو ولیدي وي، ما ته به خپله نه دي زده چې ځای بل ته وښیم. څومره لوی تاوان دی. ما تاسو ته دا هم په خوله یې په اسانه ووایو 15 کاله 6 کاله 7 کاله، دا لوی عمر دی.
یعنی 15 کاله کې دنیا به بل طرف وړي، په 7 کاله کې دنیا د کم ځای نه کم ځای ته رسي، هډوکي پکې کمزوري شي، بدن پکې کمزوری شي، ژوند رواني، واړه پکې ځوانان شي، ځوانان پکې بوډاګان شي. موږ ته دا خبرې چې وړې ښکاري. او یاره زه خو د 15 کال نه کښېنم، خو بس راته یاد نه دي. ښه په خوشحالۍ یې وایي یاره که ماته یې که ماته که نه، زه یو 15 کاله یو ځای کښېنم او خبره واورم او څه راته یاد نه وي، نو ځکه هم دا خبره دومره د غم ده چې د سړي دا زړه ټک کوي وچوي چې دومره وخت زه کښېناستم، نتیجه ماته څه میلاو نه شوه. صرف دا مجالس د برکت دپاره نه دي چې موږ برکتونه له راجمع کېږو، یاره برکت والا مجلس زه به کښېنم، صرف دا مقصد نه. مقصد اصل دلته هغه څه زده کول دي چې څه تا ته بیانېږي. نو ستاسو خپله مرضي ده، هر سړی په خپله فایده او په نقصان ښه پوهېږي، خو صرف دا خبره مې تر مخې ته کړه چې ګوره که دا ژوند ستاسو هسې دې سره واني او موږ سره چې دا کوم ملګري شریکېږي هسې کښېنئ، نو تاسو ګوره تاوان کوئ. اب چې موږ څنګه تاوان کوو؟ موږ خو دیني مجلس کې کښېنو. زه صحیح ده منم چې ته دیني مجلس کې شرکت کې، د دې شرکت به فقط الله تعالی اجر درکړي، خو اصل مقصد ته څه دپاره راتلی؟ زده کړې دپاره، په دې کې ته تاوان وکړو. ښه بیا ته شاته ځي 15 کاله بعد، 15 کاله وروسته شاته لاړ نه شو؟ څه مې خیال دی چې 7 کاله شاته لاړ شو، دا سیرت او دا هر څه بیا شروع کړو، نه شو تللی شاته. 7 کاله به څنګه شاته ځو؟ 15 کاله به څنګه شاته ځو؟ بیا خو نشي کېدی. نو لویه موقع لاړه. هسې دا خبره مې صرف دې دپاره وکړه چې تاسو ته لکه احساس وشي چې دا څه چې بیانېږي او څه وضاحت کېږي د دې نه فایده هلئ، د یادوي، د نورو ته ښایي، او چې د دې اثر ستا په ژوند کې راښکاره شي. غټ مقصد دا دی چې د دې اثر ستا په ژوند کې راښکاره شي. د صحابه کرامو سیرت دا اوږده سلسله ده. ما مخکې هم د یو څو صحابه کرامو سیرت بیان کړی، خو هغه مختصر دی. زما انشاءالله اراده ده او توفیق د الله د طرف نه چې را کوم چې مشهور صحابه کرام دي د دوی په ژوند باندې به تفصیلي بحث کوو، تفصیلي، چې ښه سم د ویښې وپېژنو چې دا څوک دی، څه و څه نه و. دې ته مې اراده ده انشاءالله، والله دې طاقت راکړي. د رسول صلی الله علیه وسلم د سیرت نه بعد د صحابه کرامو سیرت ولې؟ سوال جواب دا دی، ګوره صحابه کرام الله غوره کړي وو د دې دین د خدمت دپاره. په دې امت کې د هغوی په شان تقوادار نور نشتی، په دې امت کې د هغوی په شان پوهه نور نشتی، او دی پوره نه دی چې الله یې صفت وکړي. اوس دا پوره ده که لکه سورة التوبه کې الله وایي والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. الله آغا پوخانی مخکی کیدون کی اسلام تا د مهاجرین و د انصارو رضی الله عنهم ورضوا عنه، الله دا غوی نرازی و غوی دا الله نرازی. د دې خلکو بس په پیغمبرانو پسې راځي. په بل ځای کې الله وایي، دا هم سورة التوبه کې دي، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. الله توبې قبول کړي دي د انصارو د مهاجرینو په دوی باندې رحم کړی دی. په بل ځای کې الله وایي په سورة الفتح کې لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة
الله د هغه مؤمنانو نه راضي دی چې ای پیغمبر تا سره بیعت کړی د ونې لاندې. په بل ځای کې الله د هغوی دا صفت بیان کړی دی په سورت محمد کې، عفوا سورة الفتح کې، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. الله وی دا صحابه کرام دوی به همیشه ته په رکوع په سجده کښېني، د الله رضا لټوي، د الله رحمت لټوي. مخونو د هغوی کې رڼاګانې دي د سجدو د عباداتو د لاسه. چې د کم قوم الله دومره صفت وکړي نو د دې قوم سیرت لټول غواړي. دا زموږ مشران دي، اصل مشران زموږ ګورې دا دي. نن سبا تاریخ به تا ته بیانوي د ډم، او دا جی فنکار دی. زما د فنکار سره څه کار دی؟ فنکار پښتو له کوم دغه کړی دی یا مسلمانانو د کرکټي تاریخ بیانوي. او دومره ګوره زموږ دې خلکو ته زه هغه بېدینه طبقه نه یادوم، د عامه طبقه چې د ده نه تپوس وکړي ده ته د دې کرکټي ټول ریکارډ هر څه معلوم وي. بیا لږ صاحب باندې تپوس وکړه ویره ابوبکر صدیق هم څوک وګڼه، بس دی به کله سټګرۍ، کله یاره موږ سره علم نشتي، کله څه. ګوره چې هغه چا سره د محبتو نو څومره دي د هغه په باره کې معلومات وکړو. اوس به ما ته وایي چې یاره ته څنګه دا فیصله کوې چې زما د ابوبکر صدیق سره دومره محبت نشته؟ زه یم ستاسو سره محبت شته او د خولې دی، خو دلیل د سره پې نشته چې ته دا خپله دعوه ثابته کړي. د دعوې د ثابتولو دلیل دا و چې تا ما ته د هغه په باره کې څه ویلی وی، نو ما به منلی وی چې ته په دې خپله دعوه باندې دلیل لري، او چې دلیل لري نو ته رښتینی یې. نو چې دلیل در سره نشتی زه ستا دعوه څنګه ومنم؟ تشه دعوه خلک ډېره کوي. بیا د سیاستدان تپوس دې وکړه چې دا پلانې سیاستدان دی یاره پلاني وخت کې راوتی و، دی هلته پیدا شوی دی، او دی داسې و، پلار یې داسې و، مور یې، ټوله قصه ورته یاد دی. د یو مشهور تاجر د ملک او د علاقې د هغه تپوس دې وکړه او د ټول یاد دي. د ډمانو تاریخونه ورته ټول یاد دي. راشه صحابه کرامو له دا تاریخ دته نه یاد. د افسوس خبره نه. بیا صحابه کرامو کې هم زه تا سره جوور نظم چې زه تا ته دا یم چې یاره ما ته د عبدالله بن عمرو بن العاص سیرت بیان کا، یا زه تا ته یم چې یاره ما ته د ابوبکره رضی الله عنه سیرت بیان کا، یا ما تا ته دا نه دي ویلي چې ته ما ته د یو بل داسې صحابي چې هغه ډېر مشهور نه دی، یعنې ابوبکر، عمر، عثمان، علي، زه خبره د دوی کومه، ابو هريره، عبدالله بن عمر، جابر، دا صحابه کرام رضوان الله علیهم، زه دوی خبره کوم. نو چې الله یې صفت کوي پکار دی چې موږ ولټو دا خلک. د دې دپاره یو خو د الله ورسره مینه ده، او چې د الله د چا سره مینه وي نو موږ د الله دپاره د هغه سره مینه کوو. یو خو دا خبره ده. دویمه چې الله یې دومره صفت کوي اخر په دې خلکو کې څه و چې هغه زه معلوم کړم چې هغه صفات په ځان کې هم راوله. لکه چې الله چې صفت کوي خو الله ترې راضي دی، او چې الله ترې راضي دی نو دا خلک کمال والو. خو راشي دا لټول غواړي چې دوی کې څه کمال و، او هغه هله به موږ ته پته لګي چې کله موږ د دوی سیرت او تاریخ ته کینو، هسې موږ ته نه معلومیږي. ځکه ګوره په هر فن کې چې ترقي کول غواړي که نه، په هر فن کې د دنیا په هر فن کې، نو د هغه فن تکړه خلک چې دي یا مشهور د هغوی تاریخ او طریقه به لټوي، نو په هغه فن کې به مخکې ځي. دا د دنیا رواج دی، هر فن کې چې مخکې ځي. په دین کې که مخکې تله غواړي که نه، او دا غواړي چې الله دنه راضي شي، د دې خلکو لار به لټوي چې د دوی په نقش قدم روان شي. حدیثونه لکه راشو رسول وسلم چې پکې صفت کړی د هغه هم ډېرې زیات دي. او ما ځای په ځای تر دې چې نږدې ورځو کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم احوال چې موږ بیانول، اخره کې موږ دا خبره بیانوله د هغه وصیتونه. یو وصیت یې د صحابه کرامو مبارک یې کړی چې د دوی به قدر کوئ، د دوی به احترام کوئ، ځکه چې دوی قربانیانې ورکړي دي. او حدیث کې دا راځي، امام بخاري راوړی دی، امام مسلم هم راوړی دی، رسول صلی الله علیه وسلم وایي لا تسبوا اصحابي، زما په ملګرو پسې اوبه دې ردې نه ووایئ،
فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. كبتاسو كي يسلي راولي كده جبل أحد أمر السر وركي الله بلار كده جبل أحد ودقي أمر السر دا غويا غتشون أو نيم تشون تنرسي يعني يو صحابي راولي كده نيم تشون سيد الله بلار كي وركو تادا أحد دا غير أمر السر وركو دا قد استادي نغوراته. او زكا عبد الله بن مسعود ناشن خبر كريد رضي الله عنه امام احمد دا اثر راوړی ودي ته وکړي وان الله نظر في قلوب العباد الله دې بندگانو د زړونو ټول کتو فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد. نو الله پکې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د زړه د بندگانو په دې زړونو کې غوړه زړه وموند فاصطفاه لنفسه نو الله د ځان دپاره غوره کړو فابتعثه برسالته نو بیا وله پیغام ورکړو چې دا پیغام اوس خلکو ته ورسه. ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم او بیا یې د خلکو په دې زړونو ته وکتو د رسول الله وسلم د زړه نه بعد فوجد قلوب اصحابه خير قلوب العباد نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه بعد په بندگانو کې غوره زړونه هغه د صحابه کرامو دا وموند فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه نو الله غوی د پیغمبر ملګری وګرځول چې دا د دین مرسته کوي. معنی دا چې د دوی د دې زړونو نه نور پاک زړونه په دې امت کې نه وو د دوی د دې زړونو نه نور پاک زړونه په دې امت کې نه وو ځکه الله غوره کړو. او ځکه دلته ګوره هر مسلمان ته غالبا د ارمان راځي چې زه هغه وخت کې وې ګوره دلته دوه خبرې یادې کړه. یو دا ما ته خو د خپل ایمان اوس هم پته راځي زه د هغه ځای مناسب نه وم کېدای شي تاسو غوره یې خو زه د خپل ځان خبره کړو چې دا ټک خطا دینداري او دا لږ ډېره پوهه او دا داسې دي یعنې زه سوچ وکړم چې دا قیسې د رسول وسلم سره نه برابرېږي. دویمه خبره ما نه هغه تابعین نوم هېر شو خو هغه یو پیر صحابي ولیدو د رسول صلی الله علیه وسلم ملګری ولیدو تابعي هغه چې د صحابي سره ملاقات شوی نو هغه ارمان وکړو وی ارمان اولی وی قربان د دغه سترګو نه چې پیغمبر یې لیدلی یعنې دغه تابعي صحابي یادو بیا وی چې ارمان موږ هم دغه ځای کې وی نو هغه صحابي ورته غوسه شو وی ولې ارمان کوئ د هغه څه چې الله تاسو نه اړولی دي یعنې معنی ده چې الله ته د یو امتحان نه بچ کړی ته ارمان کې دا ګوره ګران امتحان دی د پیغمبر ملګرتیا کول دا ګوره ډېر سخت امتحان دی موت ته چې سهار منزل را پاسو په موږ څومره غټ امتحان دی بیا د پیغمبر ملګرتیا کول بیا بچي قربانول بیا مال قربانول علاقه قربانول ځای قربانول دا ډېر ګران کار دی دا لوی امتحان دی ولې ارمان وي د هغه امتحان کوئ چې الله دې تاسو اړولی دی هغې دپاره الله خپل خلک پیدا کړي الله د دغه زړونو نه پاک زړونه نور نه دي موندلي خبره مې دا کوله نو دې صحابه کرامو کې بیا غوره څوک دی ابو بکر صدیق رضی الله عنه ځکه امام نووي رحمه الله وی په دې باندې د اهل سنت والجماعت اتفاق دی د اهل الحديث او اهل الاثر چې څومره دي على ان افضلهم ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علي په دې باندې د اهل سنت د مسلمانانو ټولو اتفاق دی اهل سنت مطلب یې شیعګانو نه علاوه چې په صحابه کرامو کې غوره صحابي هغه ابو بکر دی بیا عمر دی بیا عثمان دی بیا علي دی رضی الله عنهم اجمعین بلکې امام ابن کثیر سوی وی افضل الصحابه نه بل افضل الخلق بعد الانبیاء ابو بکر الصدیق رضی الله عنه پیغمبرانو پسې په مخلوق کې غوره مخلوق هغه ابو بکر صدیق رضی الله عنه یعنی څومره پیغمبران چې دا وغوره دي په پیغمبرانو پسې ابو بکر صدیق رضی الله عنه راځي
ابو بکر صدیق به ولې غوره نه اولنی سړی چې اسلام قبول کړی دی ایمان د هغه د غرونو په شان ایمان خرچه چې هغه څومره په اسلام کړی ده او په پیغمبر یې کړی دومره بل چا نه ده کړی هر غذا کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره شریک شوی دی په هر سخته کې د هغه سره ولاړ دی یعنی دغه نه شروع که د مکې نه چې هغه اسلام قبول کړی دی او د مرګه پورې هغه د رسول صلی الله علیه وسلم سره ولاړ دی او ځکه دا خبره یې کړې وه ما تاسو ته څو پیرې بیان کړې وه په صحیح بخاري صحیح مسلم کی دا روایت ته رسول صلی الله علیه وسلم وی ان امن الناس علی فی صحبته وماله ابو بکر په ما باندې چې چا ډېر احسانات دي که نه په ملګرتیا کې او په مال لګولو کې هغه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه او دا خبره هم کړې وه وایي موږ سره چې چا ښه کړي دي موږ سره د هغې نه زیات کړي دي سوای د ابوبکر صدیق نه د خو جواب موږ نشو ورکولی خو الله به هغه جواب د قیامت په ورځ ورکوي څنګه به دی غوره نه په صحابه کرامو کې او بیا د ده سیرت چې وګورئ د هغې نه ښه واضحه ده چې دا سړی چې الله غوره کړی دی هسې نه دی غوره کړی نو دا اتفاقی مسله ده چې په صحابه کرامو کې غوره صحابي کوم یو دی ابو بکر الصدیق رضی الله عنه او زه به انشاءالله کوشش کوم چې د سیرت تفصیلا بیان کړم ما ورته ویل چې دې د لاسه چې یو خو الله دوی سره محبت کوي نو زموږ سره محبت دی او چې د چا سره محبت وي نو د هغه سیرت لټوي دویمه دا چې موږ اخر دې سړي کې څه کمالات وي چې موږ هم کوشش وکړو چې د په نقش قدم روان شو بله دا چې د نیکانو سیرت معلومول او زده کول عبادت دی الله پرې راضي کېږي موږ دا مقصد دی راځو اول د ده نوم او نسب له شروع د نوم او د نسب نه کېږي د ده نوم چې دی عبدالله بن عثمان د خپل نوم عبدالله دی ابو بکر د ده کنیت دی ګوره نوم نه دی د ده نوم عبدالله دی د پلار نوم د ده عثمان دی چې هغه مشهور دی په ابو قحافه باندې نو عبدالله ابن عثمان ابن عامر ابن عمرو ابن كعب ابن سعد ابن تيم ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب د ده نسب د رسول صلی الله علیه وسلم سره په مره ابن کعب کې میلاویږي دقه ځای کې رسول الله وسلم نسب د سره میلاویږي ځکه دیم په قریشو کې دی نو بیا په دې بره نیکونو کې رسول صلی الله علیه وسلم او دې په نسب کې یو ځای کېږي خو عام قوم د دوی یو دی خو قوم هر قوم کې به شاخونه یې خاندانونه یي نو په نیکونو کې بره چې هغه مره ابن کعب ورته ویلی کېږي په دقه ځای کې ابوبکر صدیق رضی الله عنه د رسول صلی الله علیه وسلم سره نسب میلاویږي د ده نوم عبدالله دی په دې باندې ډېر دلایل دي چې د ده نوم چې دی هغه عبدالله دی او د پلار نوم عثمان دی ده ته ابوبکر ولې وایي یعنې دې باندې علماو بعضو لیکل کړي ده ته ابوبکر ولې وایي ځکه چې دې په دې کنیت دومره مشهور شوی دی چې نوم یې اکثرو خلکو ته نه دی معلوم کله داسې کېږي چې یو نیم سړی په کنیت باندې دومره مشهور شي چې خپل نوم یې له سړي نه هېر شي او کله لکه زموږ پښتنو کې خو دغه کنیت نه استعمالیږي زموږ پښتانه د ادب یو نوم ورته وایي کله یو سړی د ادب په نوم باندې دومره مشهور شي چې خپل نوم یې سړي ته نه معلوم ابوبکر صدیق په ابوبکر باندې دومره مشهور شوی دی چې د خپل نوم یې د اکثرو خلکو ته نه معلوم چې د نوم عبدالله دی ده ته ابوبکر ولې وایي یعنی یو کوشش به وکړو چې ده ته ولې وایي او دا وجه معلومول د دې یعنی دې کې اختلاف کېدی شي یو دا وجه کېدی شي چې د ده د اوښانو سره ډېره مینه وه او بکر په عربۍ کې یعنی آسان تعریف یې تنکي اوښ ته ویلی کېږي نو د ده د اوښانو سره ډېره مینه وه او په دې کې به تجارت ډېر کوو د مکې د دور نه چې اسلام نه و راغلی د ده مشهور تجارت هغه په اوښانو کې و نو که دا وجه شي نو د زوی نشتی چې د هغه نوم بکر وي خو دی په دې مشهور شوی دی چې اوښانو سره مینه وه د هغې د لاسه خلکو به ورته ابوبکر وي یو وجه دا ده دویمه وجه بعض علماو دا ذکر کړې ده وی دی ابوبکر صدیق رضی الله عنه د یو زنانه سره واده یې کړی چې د هجرت نه مخکې بیا طلاقه کړې و هغې ته به ام بکر ویلی کېدو
د بکر مور او د هغې زنانه نه د دې یو ماشوم شی و چې د هغه نوم بکر او هغه په وړوکوالي کې مړ دی چې د دې اکثرو مسلمانانو ته پته هم نشته ځکه ما تاسو ته چې دا سیرت به تاسو تفصیلا بیانو د مشهور مشر زوی هغه عبدالرحمن دی خو دا دومره مضبوطه خبره نه ده ګورئ هسې کوشش شوی بعض علماو داسې لټون کړی چې د دې وړوکی زوی و په وړوکوالي کې مړ شوی دی او د هغه نوم څه بکر د هغې دلاسه ده ته ویلی کېږي چې ابوبکر بعضو علماو ناشنا وجه ذکر کړی ده وی لأنه بکر فی دخوله فی الاسلام ځکه چې ده ډېره تادي کړې ده په اسلام کې ننوتو دپاره نو بکر معنی تادي کړې ده نو د هغې دلاسه ده کونیت کېښودی شو ابوبکر او چا دا ویلی دي وی لأنه بکر ابیه و امه دی د مور پلار اولنی بچی و او عرب اولنی بچی ته بکر وی نو دی د مور پلار اولنی بچی دی ځکه ده ته ابوبکر ویله کېږي څو وجې شوې څلور کمې کمې اوښانو سره مینه او تجارت و ماشوم و بکر اسلام ته ننوتو کې تادي کړې وه د مور پلار اولنی بچی ښه د ده القابات څه دي لقب جدای کنیت جدای کنیت داسې لکه د پلاني پلار د پلاني زوی دې ته کنیت وایي لقب په چا باندې کېښودی شي لکه اوس د دې یو لقب دی صدیق یو دی عتیق د دې یو لقب دی عتیق او دا لقب ول رسول صلی الله علیه وسلم یې ښودی دی حدیث کې راځي امام ابن حبان راوړی دی عبدالله بن الزبير وي رضي الله عنهما وكان اسم أبي بكر عبد الله بن عثمان وإذا أبو بكر الصديق نمشي دي عبد الله بن عثمان دي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ته دا وی انت عتیق الله من النار ته د الله د اور نه آزاد کړی شوی عتیق آزاد کړی شوي ته نو په ده باندې دا لقب کېښودی شو عتیق ولی لعتقه من النار چې دی الله د اور نه آزاد کړی دی نو یو لقب دا دی عتیق دویم لقب دی الصدیق دا خو ډېر مشهور دی ابوبکر الصدیق ډېر رښتینی و رښتینی ته صادق ویلی کېږي او صدیق معنی ډېر رښتینی دا لقب د ده کله ایښودی شوی دی او په دې مشهور شوی دی د اسراء او د معراج د واقعې په سحر او هغه واقعه داسې ده بیان کړې د سیرت کې امام بیهقي راوړې ده امام حاکم هم راوړې ده عایشه رضی الله عنها وایي وی کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره د اسراء او د معراج د واقعې د شپې راله اصبح یتحدث الناس بذلك سحر بیا رسول صلی الله علیه وسلم خلکو ته دا خبره بیان کړه او خلکو خپل منځ کې بحث کو چې یاره دا څنګه کیدی شي په یو شپه کې دی بیت المقدس ته لاړ او هلته خلکو له انبیاو له امامتي م ورکړه او بیا بر اسمانونو ته وکتو بیا په هغه شپه کې واپس راغی نو وی فرتد ناس ممن كانوا آمنوا به وصدقوا بعض کمزوري ایمانونو والا چې نوی نوی ایمان یې راوړه او اسلام یې پرېښود یاره دا څه خبره شو او قریشو خو مشرکانو استهزاء ټوغې شروع کړې وایي اوس یې بله شروع کړه په یوه شپه کې ته هلته لاړې بیا اسمانونو ته وکتې بیا رالې نو دوی منډې کړې لاړو په ابوبکر صدیق رضی الله عنه پسې د ابوبکر صدیق ګوډی مخوریز انسان دی په قریشو کې په هغه خلکو کې و چې دا د جرګو سړی و او سوچ وکړئ قریش د ځمکې په دې مخ په دې قومونو کې غوره قوم دی او چې په قریشو کې یو سړی د جرګو سړی نو دا به هم سم سړی ځکه زه اکثر دې ملګرو ته ځوانانو ته مشرانو ته ټولو ته دا وایم زه خپل یو مقام داسې جوړ کړه په قوم او په معاشره کې چې ته د جرګو سړی تا له خلک فیصله راوړي دا نه چې یاره زه به کې څه نه مړه پرېږده زه څه نه شم ویلی زه به څه ټیټ خبره کوه ځان له یو ځای جوړ کړه چې خلک تا ته راواپس کېږي او داسې مقام جوړ کړه چې خبره کې خلک غري کېږي چې یاره دا سړی د کار سړی دی دا سړی د خبرې سړی دی
نه نه خلک شتي نو ما تا به لکه بس کوشش نه کوو چې خپل یو مقام جوړ کړو. خلک شتي دا خلک هم زمونږ په شان وکړه خو مقام یې جوړ شو که نه. زم دا غواړم چې زما مقام جوړ شي. یعنی خفه کېږو به نه په داسې ژوند به څه کوو چې څوک پکې موږ په څه کې نه حسابوي. نه قوم په څه کې حسابوي نه معاشره په څه کې حسابوي. تر دې چې هغه نږدې خپلوان هغه مې مړه لرې کوی مې راولئ دغه دیس به د ده کېده او نه کېده شتون او نه شتون څه فرق ونه کړي چې ستا راتله فرق وکړي او ستا نه راتله فرق وکړي. داسې سړی د ځان نه جوړول پکار دي چې ته یو مجلس کې یو فرق محسوس شي چې پلانې دی او چې ته نه یې او کمی محسوس شي چې پلانې نشته. داسې کار کوئ. یوازې ګورې دا ژوند دا نه دی خفه نه شي ما په دې خبرو. ژوند یوازې دا نه چې موږ خېټه ساتو. دا خېټه ګورې هر سړی ساتي. کمزور هم ساتي زورور هم ساتي. بې عزت هم ساتي عزتمن هم ساتي. تور هم ساتي سپین هم ساتي. ښځې هم ساتي سړي هم ساتي. څاروي هم ساتي انسانان هم ساتي. یوازې قصه دا نه ده چې ما خېټې ته ډوډۍ ور واچوله پیسې را سره ډېرې دي. ته خپل عزت ته وګوره ته مقام ته وګوره ته څه شی په معاشره کې. اصل خبره دا ده چې سړی دا ولټوي. خبره ما دا کوله چې ابوبکر صدیق په قریشو کې مخوري سړی و. بله دا چې د رسول صلی الله علیه وسلم پسې د ایمان راوړی دی په سړو کې اولنی سړی دی د ایمان راوړی په امت کې. نو هغوی ډایرکټ په ده پسې منډې کړې قریشو. وی هل لک الی صاحبک ملګري ته دې خیال دی که نه يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس. هغه نوې قصه شروع کړه. وایي چې دې تېر شوي شپه باندې زه تللی وم بیت المقدس ته او بیا واپس هم راغلی او اسمانونو ته پکې هم ختلی. هغه ورته او قال ذلك په رښتیا یې داسې ویلي دي؟ هغه ورته یو دقې شانې ویلي دي. وی لئن كان قال ذلك لقد صدق که دی ویلي نو رښتیا یې ویلي دي. ده ګورې د رسول صلی الله علیه وسلم نه خبره اورېدلې هم نه ده ایمان داسې که داسې ویلي رښتیا یې ویلي. هغه ورته یعنی ته دا خبره منې چې بیت المقدس ته په یو شپه کې لاړه او بیا راغی؟ هغه ورته دا وړې خبرې دي. زه خو په دې خبره کې تصدیق کوم د هغه چې سحر ماښام هغه ته وحي راځي. دغه غټه ده که دا غټه ده؟ زه خو په دې کې منم چې الله هغه ته وحي رالیږي نو د دغې نه خو دا غټه ده چې سحر او ماښام دته وحي راځي. زه په دې کې منم نو چې په وحي کې منم نو په دغه کې څنګه نه منم؟ نو د دقې ورځې نه په ده باندې لقب کېښودی شو څه الصدیق رښتینې او د رښتیاو تصدیق کوونکې. ځکه امام نووي رحمه الله وایي اجمعت الامه على تسمیته صدیقا. د امت په دې باندې اجماع ده چې د لقب صدیق دی رضی الله عنه. او په دې ښکلی بل دلیل دی. امام بخاري یو حدیث راوړی انس بن مالک رضی الله عنه چې رسول صلی الله علیه وسلم یو پیر په احد غر له پاسه ودرېدو. ابوبکر ورسره و عمر ورسره و عثمان ورسره و رضی الله عنه فرجف بهم. دا غر وخوځېدو. رسول صلی الله علیه وسلم اثبت احد احد غلی شه فإن عليك نبي وصديق وشهيدان. پتا باندې له پاسه نبي ولاړ دی او صدیق ولاړ دی او دوه شهیدان ولاړ دي چې هغه عثمان او عمر دی رضی الله عنهم. نو دې ځینې ښه واضح دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته هم صدیق وي. دغه شان هغه حدیث امام ترمذي راوړی چې کله عایشې رضی الله عنها ته په یو آیت کې مسله راله والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجله. نو د رسول صلی الله علیه وسلم نه د هغې په باره کې تپوس وکړو. زه هغه حدیث پوره نه یم خو صرف مقصدي ځای پکې ویم. رسول صلی الله علیه وسلم ورته لا یا بنت الصدیق ای د صدیق لور خبره داسې نه ده څنګه چې ته یې. زموږ مقصد څه دی؟ یعنی رسول صلی الله علیه وسلم ورته څه ووایي ای د صدیق لور. نو د ابوبکر صدیق دا لقب رسول صلی الله علیه وسلم هم ویلی دی او هغه یې ښودی دی. امام ابو داود یو حدیث راوړی دی امام ابن ماجه هم راوړی دی. علي بن ابي طالب رضی الله عنه وایي زما یو طریقه وه چې کله به ما ته په صحابه کرامو کې چا هم د رسول صلی الله علیه وسلم نه یو حدیث بیان کو که نه نو د دې حدیث نه ما ډېره فایده اخیسته.
هغه داسې مطلب چې ما پې عمل کو نورو ته بیانو د هغوی دا طریقه وه هغوی د اورېدو شوقین صرف نه و هغوی به اورېدو ځان به یې پوه کړو بیا به عمل کو بیا به یې نورو ته بیانو خو زما دا طریقه و چې چا به راته حدیث وي ما به ورله قسم ورکو چې ستا دې په الله قسم وي چې تا دا اورېدلی نو چې هغه به قسم وخوړو ما به یقین پې وکړو وحدثني ابو بکر او یو ورځ ما ته ابو بکر صدیق یو حدیث بیانو وصدق ابو بکر او ابو بکر همیشه رښتیا وایي د دې نه ګوره قسم نه غواړي یعنی چې ابو بکر وي رښتیا وي خبره ختمه شو وصدق ابو بکر یعنی اوس د چا مجال شتي په امت کې چې ابو بکر صدیق ته وایي چې ته قسم وخورئ تا اورېدلی او هغه انسان ته چې د هغه لقب دی الصدیق نو د ده دوه لقبونه شو څه عتیق او صدیق ښه د ده پلار چې دی ابو قحافه چې خپل نوم یې څه دی عثمان د اسلام قبول کړی دی د فتح مکې په ورځ یعنې د هغه وخته پورې دی مسلمان نه و مکه چې کله فتح شوه امام احمد دا حدیث راوړی دی امام ابن حبان هم راوړی دی اسما بنت ابي بکر رضی الله عنهما وی اسما د ابوبکر صدیق لور وی کله چې رسول صلی الله علیه وسلم مکې ته ورننوتو فتح مکې په ورځ ودخل المسجد او بیا مسجد حرام ته ننوتو اتاه ابو بکر بأبيه ابو بکر صدیق په پلار راوستو ځان سره رسول صلی الله علیه وسلم چې کله ولیدو وی هلا ترکت الشیخ فی بیته حتی اکون انا آتیه فی وی دا سپین ږیری به دې په کور کې پرېښودی زه به پسې کور ته ورغلی وم ملاقات له او دا د پیغمبرانو اخلاق دي او دا یې زده کول پکار دي ته د هغه وخته پورې د هغه وخته پورې د رسول وسلم په نقش قدم نشي تللی چې څو پورې دې په ځان کې عجزي نه پیدا کړي او بیا د سپین ږیري قدر زموږ شریعت ګوره دومره د سپین ږیري قدر کې دې ذکر دا وایي چې اسلام نه دی قبول کړی ګورې دې سپین ږیري لا اسلام نه دی قبول کړی خو سپین ږیری دی قدر به د دې سپینو ډکو د لاسه کې دا خو د نن سبا دا کم ځوانان چې دي دا چې کم اکثر بې ادبه دي دا د ټیک ټاک او د یوټیوب ځوانان دي دوی مشر څه پېژني دوی سپین ږیری څه پېژني دوی د دې قدر نه دی معلوم د دې قدر هله سړي ته معلومیږي چې څو پورې سړي کې دین نه وي راغلی او که څوک دا وایي چې سړی ډېر تعلیم وکړي که نه او یا په دنیا کې ډېر مخکې په ده کې ادب وي د انګریزان به ټول د ادب خاوندان وو هلته دا قصې نشته چې پلار او مور ځان ځان له ځایونه جوړ شوي د بوډاګانو د اوسېدو ځان له دي د ماشومانو د ځان له دي یعنې هېڅ پروا نشته پلار دی په خپله بوځي هلته اوسېږي په دغه کې مور یې ځان له په یو ځای کې اوسېږي اکثر هغوی ځان له یو سپی پیدا کړی د هغوی سره ګرځي را ګرځي نه پلار پېژني نو عام سپین ږیری به څه وپېژني دا خو چې کله سړی دین وپېژني که نه نو دا ټولې خبرې وپېژني اوس ابوبکر صدیق ورته څه وایي یا رسول الله هو احق ان یمشي الیک من ان تمشي انت الیه یا رسول الله تاسو د دې حقداري چې دې تاسو پسې راشي تاسو به د پسې نه ځئ ځکه ته پیغمبر یې د الله فاجلسه بین یدیه دا پلار یې د رسول وسلم مخې ته کښېنو نو بیا رسول صلی الله علیه وسلم د هغه په دې سینه لاس راښکود ورته یې وی اسلم اسلام قبول کړه نو هغه کلمه د شهادت ووایي په دغه ورځ هغه اسلام قبول کړی په روایت کې ورسره داسې راځي او هغه روایت هم صحیح سند والا دی وی چې کله د ابو قحافه لاس مخکې کو د رسول وسلم سره بیعت کو په اسلام ابوبکر صدیق رضی الله عنه په ژړا شو نو رسول وسلم ورته ما یبکیک ولې ژاړې وی لأن تكون يد عمك مكان يده د الله پیغمبر وی که د دې ابو قحافه خپل پلار یادو که د ده د لاس په ځای ستا د تره ابو طالب لاس وی نو په دې به زه ډېر خوشحاله شوی ځکه چې ده ته خو هغه حالت معلوم دي که نه چې رسول صلی الله علیه وسلم ابو طالب د اسلام د راوړو څومره حرص کو او ابو طالب څومره سختې تېرې کړي دي او هغه مکې ته رسول وسلم واپس راغی خو نه ابو طالب شتي او نه اسلام قبول کړی دی او دا وفاداري ده د ابوبکر صدیق د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره څنګه یعنی د پلار باندې د رسول وسلم تره له ترجیح ورکوي
چې هغه اسلام راوړی او د هغه وخته پورې موږ مسلمانان کېدی نه شو چې څو پورې موږ د پیغمبر سره د خپلو بچو سره د خپلو بیبیانو سره د مال او د دنیا سره د محبت نه زیات محبت نه یې کړی دا هغه محبت دی چې د هر چا سره د محبت نه زیات محبت هغه د الله د پیغمبر سره ابو قحافه رضی الله عنه سبحان الله یعنی هغه سړی چې لا اسلام قبول کړی نه دی رسول صلی الله سره ملاو شو اسلام قبول کو او نوم سره یې څه ولګېدو رضی الله عنه ابو قحافه رضی الله عنه د خپل زوی نه بعد مړ شوی دی او د 14 هجري کې وفات شوی دی محرم میاشت شو 14 هجري کې او په هغه وخت کې د عمر چې کومه مشهوره ده نو هغه 99 کاله او 97 کال د عمر د ابوبکر صدیق رضی الله عنه مور د ده د مور نوم سلمى دی سلمى او کنیت یې دی ام الخیر بنت صخر بن مالک بن عامر بن عمرو او دیم اسلام قبول کړی دی او هجرت هم کړی و یعنی د ده مور پلار دواړه مسلمانان دي او لا ګوره مخکې عزت ته چې دا یو ناشنا کورنۍ الله پیدا کړی یعنی دا خو د مور پلار خبره شو زوی چې دی اخو هغه مسلمان دی چې هغه ثاني اثنین دی اخو د دوو دویم دی اولنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی دویم ابوبکر دی په دې کې خبره نه کېږي زوی د هغوی د دوو دویم دی او مور پلار مسلمانان شوي دي او دی پیدا شوی ابوبکر صدیق رضی الله عنه د هتیانو والا د قیسې نه 2.5 کاله بعد دی یعنی په کوم کال چې ابرهه راتو او کعبه ورانوله په هغه کال څوک پیدا شوی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغې نه 2.5 کاله بعد دی پیدا شوی دی اگر که بعضو روایتونو کې داسې راځي 3 کاله بعد مشهور 2.5 دی نو دی د رسول صلی الله علیه وسلم نه څومره کشر دی 2.5 کاله یعنی الله له داسې ملګری ورکړی دی چې هغه ته عمر کې هم نږدې دی او دا عمر کې نږدې ملګري د یو بل سره ډېر خوشحالي په نسبت د هغه ملګرو چې د هغوی په عمر کې فرق یې منځ کې نو 2.5 کاله سره ډېر فرق نه دی یعنی 2.5 کاله 3 کاله کته بره دا دوی ته خلک تقریبا امزوري وایي دا امزوري دي نو 2.5 کاله فرق د رسول صلی الله علیه وسلم د عمر او د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په عمر کې دی خرجو د صفاتو له بیا مخکې نه نوځو چې د بدن څنګه مشهوره دا ده چې څومره چې آثار دي روایت دي تاریخ وګوري نو دی د رنګ نه سپین سړی و ابوبکر صدیق رضی الله عنه د رنګ نه سپین او نری و او ډېر زیات نری و په جسم باندې غوښه لګه وه ځکه یو حدیث کې داسې راځي امام بخاري راوړی دی رسول صلی الله علیه وسلم یو پیر دا خبره وکړه وایي څوک چې خپله کپړه په ځان پسې د تکبر د لاسه راکاږي یعنی د ګیټو نه لاندې کپړی الله د قیامت پورې دې سړي ته نه ګوري ابوبکر صدیق وایي یا رسول الله وایي زما د دې لنګ دا یو طرف کله ناکله ما نه بې اختیاره کته لاړ شي زه یې بیا راوچت کړم رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته لست ممن یصنعه خیالا ته خو د تکبر د لاسه نه کړي خو راوړي دلیل دی بس نه نری دی دلیل دی په دې باندې چې د بدن نه څه دی نری دی ها سترګې د هغه چې دا ډېرې راوتې سترګې نه وي یو نیم سړي دا سترګې راوتې سترګې راوتې نه وي او معروق الوجه داسې راځي دی معروق الوجه یعنې په مخ باندې غوښه ډېره نه وه او نه ډېر دنګ او نه چیتو ډېر یعنی منځنی و نه دنګ نه چیت او دقیق الساقین و پنډۍ نری وي او دغه شان ګیره به یې په نکریزه باندې رنګ کوله چې کله ګیره کې سپین ولګېدو ویښتو کې نو هغې له به د نکریزې رنګ ورکوه او سبحان الله چې هسې سړی د نقشې جوړه کړي که نه چې نری سړی دی سپین نوم یې ابوبکر صدیق دی او په ګیره کې سپین دي او هغې له د نکریزې رنګ ورکړی دی یعنې دا ښایست د پاسه ښایست دی ایمان سړی سم ښایسته کوي
ګوره موږ لیدلی نه دی خو موږ ته ښکاري داسې چې یاره دا سم ښایسته سړی دی او که ته داسې راولي یو سپین سړی او سترګې یې شنې او ویښته یې زیړي او بېدینه بدتمیزه بدکرداره څه به وکړي موږ د بلال رضی الله عنه سیرت بیان کړی دی چې کله یې بیانوو زموږ شوق کېږي چې موږ دغه ښایسته سړی ولیدی حالانکې تک تور دلته بعض افریقې والا ملګري دي حبشې والا کله نه کله ما سره میلاو شي دیندار هلکان پکې دي ما چې کله جامعه کې سبق وی ما سره د حبشې ملګري یاره دومره ښکلي دومره ښکلي سره د دې چې غټې غټې شونډې غټه پوزه تک تور رنګ ایمان ښایسته کوي سړی ښایست اصل د ایمان دی په تش سپین رنګ باندې به څه کوي او په شنو سترګو به وایي څه کوي ها قیس بن ابي حازم رحمه الله وی دخلت مع ابي على ابي بكر الصديق رضي الله عنه وی زه او پیر د خپل پلار ابو حازم سره لاړم د ابو بکر صدیق رضی الله عنه خواله وكان رجلا نحيفا خفيف اللحم ابيض وهغه نری سړی و په بدن یې غوښه لږه وه او سپین رنګ یې و یعنې رنګ یې سپین او انس ابن مالک وی د حدیث امام بخاري راوړی دی وی کله چې رسول صلی الله علیه وسلم مدینې ته راغی او د هغه ملګرو هجرت وکړو مهاجرینو رالو مکې ته مدینې ته عفوا فکان اسن اصحابه ابو بکر نو په دې ټولو د هغه په دې ملګرو کې مشر د عمر په اعتبار سره هغه ابو بکر صدیق رضی الله عنه فغلفها بالحناء والکتم نو په ویښتو کې سپینوالی و نو هغې له بیا د کتم بوټي رنګ ورکو او د نکریزې رنګ یې وله ورکو تر دې چې د هغې هغه سپینوالی غیب کو نو دا دلیل دی په دې باندې چې ابوبکر صدیق به د سپینو ډکو رنګ بدلو او ځکه د انس ابن مالک رضی الله عنه ابن سیرین تپوس کړی وی اکان ابو بکر یخضب ابوبکر صدیق رضی الله عنه به دا سپینو ډکو دا رنګ بدلو هغه وی نعم بالحناء والکتم هغه به د نکریزې رنګ پې لګو دا سپین رنګ یې بدل کړی وکان اسیفا داسې د هغه مبارک کې راځي چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه انتهایی نرم زړه والا و ډېر زر به وله جړه ورتله دا د هغه مشهور صفت مشهور صفت د ابوبکر صدیق کوم چې ډېر مشهور صفات دي بګي یو دا دی چې انتهایی زر به وله جړه ورتله چې کله به د الله او د الله د پیغمبر باس کېدو او ځکه هغه مشهور حدیث تاسو ته به یادي په صحیحینو کې د عایشه رضی الله عنها وایي چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیمار شو نو څه ووایي ابوبکر د مانځه ته مخکې شي په هغه بیمارۍ کې کوم کې چې رسول صلی الله علیه وسلم دنیا نه تللی دی مرو ابا بکر فلیصلي بالناس ابوبکر ته امر وکړي چې خلکو له امامتي ورکړي هغې ورته یا رسول الله ان ابا بکر رجل اسیف ابوبکر خو ډېر جړېدونکی انسان دی اذا قام مقامك لم يستطع ان يصلي بالناس که ستاسو په ځای هغه ودرېدو په محراب کې نو هغه به خلکو له امامت هم پوره ورنه کړي بلکې صحیح مسلم یو حدیث کې داسې راځي دا په صحیحینو کې دی خو لفظ د مسلم داسې دی اذا قرأ القرآن لا يملك دمعه ای د الله پیغمبره تاسو خو وایئ چې ابوبکر مخکې کوي خو ابوبکر چې کله د قرآن تلاوت شروع کړي نو اوښ کې بیا د هغه په کنټرول کې نه وي یو روایت کې داسې راځي چې یا رسول الله که ابوبکر ستاسو په ځای ودرېدو لم یسمع الناس من البکا خلک به د هغه په تلاوت پوه هم نشي د جړا د لاسه هغه ټول جاړي نو دا د هغه مشهور صفت دی چې هغه له به جړا ورتله او ګوره دا یاده کوي دا یو نیم سړی ډېر داسې دغه سره ویلو ماله جړه نه راځي یعنې کوم سړی چې د دیندارۍ د لاسه او د الله د یېرې نه د د سترګو نه چېرته اوښکنۍ تري دی یعنې ویېرېږي په ځان باندې خصوصا چې ځان له ناسي که تا باندې داسې وخت نه یې راغلی چې ستا د سترګو نه اوښکې د دیندارۍ د لاسه تلي نو بیا ته په ځان باندې ویېرېږه ځکه چې دا ډېر سخت زړه دی چې یو سړي د سترګو نه اوښکه نه ځي د الله د یېرې
کله قرآن واوري حدیث واوري د دین متعلق نورې خبرې واوري او ستا زړه نرمېږي نو دا د خوشحالۍ خبره نه ده. د ابوبکر صدیق رضی الله عنه یو مشهور صفت بل دا دی، د هغه په سیرت کې داسې راځي چې کان رجلا نسابه. نسابه په عربۍ کې هغه سړي ته ویل کېږي چې نسبونه ورته ډېر معلوم وي. قریشو په نسبونو په یو نسب او خاندان باندې ابوبکر صدیق رضی الله عنه پوهېدو. ځکه زه اکثر په دې درسونو کې یو خبره باندې زور ورکوم، څه قومونه او نسبونه وپېژنئ. زه کله چا سره کښېنم که نه ډېرو کسانو سره زه ورته د قوم نسب خبره شروع کړم، یاره دا موږ اول پرې واورېدې. ها اول پرې واورېدې، عجیبه ده. نه قوم پېژنې، نه نسب پېژنې، نه خیل پېژنې، ته ژوند څه تېرې، ستا څه تاریخ دی؟ یاره وایي تاریخ صبر وکړې زه خپل تره ته ټلیفون وکړم، او صبر وکړې زه ماما ته ټلیفون وکړم چې خپل تاریخ دې معلوم کړو. ښه د اوسه پورې تا ته نشته پته ستا دا ښځه کوم نسب څه قوم شتي؟ یاره وایي دا خو موږ ته پته نشته. نو ته بچو ته څه ښیې؟ بچو ته به څه نسب ښیې؟ بچو ته به ته څه وایې چې موږ څه یو او ستاسو دا مور څه ده؟ موږ د اسمان نه راولیدلي یو، سیند راوړي وو، بیا دلته موږ پلاني ځای کې کور واخیستو، بیا ما واده وکړو، بیا تاسو پیدا شوئ، ته به دا نسب بیانې بچو ته؟ نسب دې دپاره. ما ته یو ورځ یو کس وویې د نسب او د قوم خبره شوه، ځان یې داسې ډېر هوښیار کړو چې مولا او کمزوری غونته کړي. نه وی الله وایي چې ان اکرمکم عند الله اتقاکم، الله وایي چې په تاسو کې عزتمن تقوادار دی. نو ما د آیت د اول نه ولې نه وایې؟ ته خو ټوټه د آیت وایې، نو ولې اول کې څه دي؟ خو دغه دي که نه؟ نه ما لتعارفو ا د دغې نه مخکې دی چې دا نسبونه او قومونه او خاندانونه دې لپاره چې یو بل وپېژنو. او ما ورته ویم مولوي صاحب زه ګوره تا د اوسه پورې نه پېژنم او ته ما نه پېژنې، نو چې ما ورته کښېنو تعریف وکړو نو ته به ما وپېژنې، زه به تا وپېژنم. زه به تا ته خپل تاریخ بیان کوم چې زه د پلاني قوم یم، پلاني نسب، پلاني خیل، لاړ شه زما تپوس وکړه، ته به راته خپل بیان کړي. ما او تا به یو بل وپېژنو. سبا لکه زموږ یو بل سره رابطه چې علی بینۍ چې زه خو پوه یم که زما چا سره رابطه ده، سبا له د رښتې خبر راشي، سبا له نورې خبرې راتلی شي. نه نه وي زموږ خو دغه سوچ دی چې تقوادار حقه دی چې عزتمن هغه دی چې تقوادار نو ما دې کې تا سره چا اختلاف کړی دی؟ دا خو زه هم وایم خو لتعارفو سره به څه کوو؟ ابوبکر صدیق رضی الله عنه په قریشو کې د ده په شان پوهه بل نه و په نسبونو باندې. په دې ته دلیل خو ویل شي په صحیح مسلم کې دا حدیث دی د عایشه رضی الله عنها چې رسول صلی الله علیه وسلم حسان ابن ثابت ته وویل. حسان ابن ثابت پېژنئ؟ د رسول وسلم شاعر. قریشو به په شعر و شاعرۍ کې د رسول وسلم سپکاوی کو، مشرکانو جواب به حسان کو په شعر و شاعرۍ کې. نو رسول وسلم ورته اهجو قریشا، په دوی پسې دا شعر و شاعري کوه، د دوی جواب کوه، دا ګوره په دوی باندې د غشي د ګزار نه سخت لګي. نو چې کله دا خبره حسان ته معلومه شوه که نه چې پیغمبر داسې ویلي دي، هغه وایي والذي بعثک بالحق، ای د الله پیغمبره قسم مې دي په هغه رب باندې چې تی رالیږلی که نه، لافرینهم بلساني فری الادیم، په دې ژبه باندې او په دې شعر و شاعرۍ به یې دله داسې سیري کم که نه لکه په چاړه باندې چې سرمن سیري کوي. دا اوس ستاسو اجازت ته انتظار. رسول وسلم ورته لا تعجل لا تعجل، تعدي مه کوه، ابوبکر سره اول میلاو شه، ځکه چې زمان په قریشو کې نسب دی داسې نه زما نسب پکې یاد کړي. نو تا اول ملاقات ته چا سره وکړه؟ د ابوبکر صدیق سره وکړه چې هغه دې په نسبونو باندې پوه کړي، نو د هغې نه بعد خبره کوه. داسې نه ته عامه خبره شروع کړي. نو قریشو کې خو زه م یم، زما خاندان هم په قریشو کې دی، نو په شعر و شاعرۍ کې به زموږ په خاندان پسې څه ووایې؟ خبره ما څه کوله چې ابوبکر صدیق په نسبونو باندې پوه و. دلیل پې څه دی؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم حسان ته څه ووایي چې ته د ابوبکر سره میلاو شه، نو د هغه نه معلومات وکړه.
چې پته خو ولګي که نه. او چې سړی یاره زه دا معلومات نه کوم، زه د قومونو او دا قصې نه معلومو، نو چې کوم ځای کې ضرورت راشي د معلوماتو بیا به څه کوو؟ یو کس نه چې د تپوس وکړو یو حکومتي اداره کې چې قوم څه ولیکم، بس سوچ کوو 15 منټ، یاره توکل په الله دې پښتون ولیکه، توکل په الله دې پښتون ولیکه. نه ثابتې به بیا دا خبره، په دې به ته ژوند تېرې. زه پښتون یم، زما نسب دا دی، زه فلاني قوم یم، زما نسب دا دی، بچي مې دا دی، په دې به ژوند تېروم. خو د قوم په بنیاد به یو بل سره دوستي دشمني نه کوو. دا خبره موږ بار بار کوو. زموږ دوستي دشمني په څه ده؟ هغه د الله په دین ده. د خپل قوم سړی چې بېدینه والله کو سره زموږ دی، پردي قوم والا دیندار دی، زموږ د زړه سره دی، که نه داسې نه ده؟ نو دې کې د شریعت څه خلاف ورزي وشوه؟ څه پکې د شریعت خلاف شتي؟ نه. د ابوبکر صدیق رضی الله عنه بیبیانې، د ده 15 بیبیانې وي. کله داسې وویلی شي که نه تاریخ کې راشي یاره د فلاني صحابي 10 بیبیانې، عوامو ذهن ته 10 نو اسلام کې خو د 4 اجازت، دا 10 په یو ځای نه وي. دې کې څه طلاقي کړي دي، یا څه مړي شوي دي، څه چې دی ورسره وي، داسې 10. او په دې باندې خفه نه شئ، صحابه کرام هغه ځوانان دي چې په دوی کې ډېر لږ دي چې یوه ښځه وه، او په موږ کې ډېر لږ دي چې د یوې نه زیات دي. نو زموږ په عکس باندې. او دا یو فایده، عربو به دا فخر ګڼو د جاهلیت په دور کې، وی ډېرې ښځې ښه دي، وی د هغې ډېرې فایدې دي. یو فایده دا ده وی چې کله سړی مړ شي نو بیا داسې ویلی کېږي وی پلانې دومره د ده زامن وي، دومره یې لوڼه وي، او دومره د ده په نکاح کې ښځې وي. دا به فخر و. نو هغوی داسې وایي وکانت تحته، او د هغه لاندې 4 ښځې وي یا 15 لاندې مطلب د هغه په نکاح کې وي. او چې یو ښځه به وي نو دې د ښځې لاندې و. الله دې وبخي وي غریب د ښځې لاندې، یعنې ښځه بې زوروره وه. دا د صحابه کرامو دا طریقه وه چې هغوی بیبیانې هغه ډېرې. د ده 15 ښځې وي. اولنۍ ام رومان رضی الله عنها، او چې رضی الله عنها مې ورسره ووایي نو پوه شي چې څه وه، مسلمانه شوې وه. ام رومان بنت عامر، دا اول ښځه وه د عبدالله ابن الحارث ابن سخبره، دا د هغه ښځه وه اول. او د دې عبدالله ابن الحارث نه د دې ام رومان یو زوی شوی و طفیل، او هغه هم صحابي و، اسلام یې قبول کړی و. خو دا د ابوبکر صدیق نه دی دا زوی، دا د هغه زوړ خاوند نه دی، د عبدالله نه. عبدالله خو دواړه دي، خو دا عبدالله ابوبکر دی، هغه عبدالله ابن الحارث دی. یو زوی طفیل و، او دی صحابي و. بیا ورسره ابوبکر صدیق رضی الله عنه د عبدالله د مرګ نه بعد واده کړی دی. نو د دغه ام رومان نه ولا الله عایشه ورکړې ده رضی الله عنها. نو عایشه د طفیل خور ده که نه ده؟ په مور کې خور یې ده په څه کې؟ په مور کې، ځکه چې ام رومان د طفیل مور ده او د عایشې مور ده. او د عایشې سیرت به په خپل ذکر راشي انشاءالله. هغه یو غټ داستان دی، یعنی سبحان الله څه ناشنا خاندان و د ابوبکر صدیق رضی الله. د دې ام رومان نه د ابوبکر صدیق بل یو زوی شوی دی، د هغه نوم دی عبدالرحمن، او دی د عایشې خپل ورور دی، یعنی په مور او پلار کې ورسره شریک دی. او طفیل هم د ده ورور دی، په طفیل ورسره په مور کې شریک دی. او د ابوبکر صدیق رضی الله عنه مشر زوی هغه د عبدالرحمن دی. یاده کړئ دا خبره، د ابوبکر صدیق مشر زوی څوک دی؟ عبدالرحمن دی.
او دا عبدالرحمن هم مسلمان شوی د صحابیو، حالانکه د بدر غزا دی د کافرانو سره راغلی، ما د بدر په سیرت کې ذکر کړی. بیا د حدیبیې د صلح چې وشوه نو د فتح مکې نه لږ مخکې د اسلام قبول کړی دی، لږ مخکې. او ډېر زړور انسان عبدالرحمن رضی الله عنه، خصوصا په غشي ویشتو کې ډېر تکړه او په مکه کې وفات شوی دی، او دی په خوب کې وفات شوی دی. یعنې د په تاریخ کې راځي چې دی ویده شوی او بیا نه و راپاڅېدلی. نو یوه ښځه یې څوک ده؟ ام رومان. دویمه ښځه د ده قتیله، قتیله په لام سره، قتیله. قتیله بنت عبد العزة، او دا ابو بکر صدیق رضی الله عنه په جاهلیت کې طلاقه کړې ده، یعنی اسلام لا نو راغلی چې ابو بکر صدیق دا ښځه طلاقه کړې ده او دی اسلام نه دی قبول کړی. د قتیله نه ابو بکر صدیق رضی الله عنه لور شوې وه اسما. اسما خو پېژنې که؟ اسما ګورې د عایشې نه مشره ده، ځکه چې قتیله ګورې مخکینۍ ده، اسما مشره خور ده د عایشې. او هغه حدیث چې دی کېدای شي تاسو اورېدلی په صحیحینو کې دی، اسما رضی الله عنها وی زما مور راغلې وه مدینې ته په هغه وخت کې کله چې د قریشو سره صلح شوې وه او هغه مشرکه وه. نو وی په ما پسې راغله، نو زه ډایرکټ لاړم په رسول الله وسلم پسې، ما ورته ویل چې یا رسول الله زما مور راغلې ده او هغه زما نه یو شی بل شی غواړي او دا چې زه خدمت وکړم، افاصل امي، د مور سره زه رشته پاللی شم؟ د هغوی داسې دینداري وه. یعنې اول د پیغمبر نه تپوس کړو ځکه چې مور یې څه ده؟ مشرکه ده. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته نعم صلیها، او خپلولي به ورسره ساتي. نو هغه دا د هغه چې زما مور راغلې، هغه مور قتیله. نو یو بچی د قتیلې هغه څوک دی؟ لور اسماء رضی الله عنها. اسماء دا د زبیر بن العوام ښځه ده او د عبدالله بن الزبیر مور ده، یعنی څه ناشنا ده دا زنانه. که پلار یې څوک دی؟ ابو بکر صدیق، صحابي دی که نه؟ نیکه یې څوک دی؟ ابو قحافه، څه دی؟ صحابي دی. خاون یې الزبیر بن العوام صحابي دی. زوی عبدالله بن الزبیر صحابي دی. خور عایشه رضی الله عنها د رسول الله وسلم بیبي ده، او اوښی پیغمبر دی محمد بن عبدالله صلی الله علیه وسلم. نو دا اسما هغه ده، او دې 100 کاله عمر و چې کله وفات کېده. او عجیبه دی په تاریخ کې دا راځي چې 100 کاله عمر کې د دې نه غاښ ولیدلی و، غاښونه یې بلکل برابر او عقل هم بلکل پسې و. او په مهاجرینو کې اخرنی انسان چې مړلی هغه اسما ده رضی الله عنه. دا فایده یاده کړئ، مهاجرین یعنې کومو صحابه کرامو چې مدینې ته هجرت کړی، په هغو کې اخرنی څوک مړلی؟ اخرنی اسما بنت ابوبکر. دویم بچی د قتیله نه هغه عبدالله دی، او دم پخوا اسلام قبول کړی په اولو ورځو کې او هجرت هم کړی. او خصوصا چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم هجرت کو، نو ده به اخبار د قریشو د رسول الله وسلم له وړو راوړو چې قریش څه وایي څه نه وایي. بیا د رسول الله وسلم سره د فتح مکې کې شریک شوی دی، حنین په غزا کې، طایف په غزا کې. خو د طایف په غزا کې دی په یو غشي لګېدلی او د هغې د لاسه د په جسم کې ډېر لوی زخم راغلی و. هم د هغه زخم د لاسه بیا د خپل پلار د خلافت په اولنو ورځو کې دی وفات شوی دی. نو مشر بچی دغه څوک دی؟ عبدالرحمن. په لوڼو کې مشره څوک ده؟ اسما. نو عبدالله او اسما دا رونه دي، رور او خور دي په مور او پلار کې. عبدالرحمن او عایشه رور خور دي په مور او پلار کې. طفیل د دې دوه رور دی په څه کې؟ په مور کې. بیا عبدالرحمن
طفیل، عبدالله، اسماء، عائشہ، دا ټول رونو خويندې دي بس کې نه طفیل نه علاوه په پلار کې لکه عبدالله، عبدالرحمن، اسماء، عائشہ، پلار خو دې ټول یو دی که درېمه ښځه د ده وه اسماء بنت عمیس رضی الله عنها. او په دې به اکتفا وکړو ځکه چې دا خبره لږه اوږده ده د اسماء ده، په دې به اکتفا وکړو انشاءالله روان بیان کې به شروع د کوم ځای نه کوو؟ د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د درېمې بیبي نه چې د هغې نوم دی اسماء بنت عمیس الخثعمیه رضی الله عنها. الله سبحانه وتعالی دې موږ د دې نیکانو په نقش قدم باندې روان کی. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.